افغان فضانورد عبدالاحد مومند. عبدالاحد مومند زموږ د ګران افغانستان هغه ملي اتل او قهرمان دی چې په دنیا کې د افغانستان نوم وځلاوه. د افغانستان دا قهرمان لومړنی افغان و چې د مځکې له کرې څخه ووت او فضا ته یې ځان ورساوه. عبدالاحد مومند د 1988 کال د اګست پر 29 په سویوز TM-6 فضایي راکټ کې له یوکرایني فضانورد ولادیمیر لیاخوف او روسي فضانورد والری پولیاکوف سره په قزاقستان کې د بایکانور له فضایي اډې څخه فضا ته وخوت او هلته یې په میر فضایي سټیشن کې 8 ورځې او 20 ساعته تیر کړل. عبدالاحد مومند له فضا څخه د افغانستان عکسونه واخیستل. دا عکسونه یې د افغانستان تر مځکې لاندې د کانونو، اوبو، زلزلې پیژندنې او مځکې پوهنې د څېړنو او تحقیقاتو لپاره واخیستل. عبدالاحد مومند چې فضا ته تللی نو یې قرآن شریف هم له ځان سره یووړ او هلته یې په فضا کې د قرآن شریف تلاوت وکړ. دا لومړی ځل و چې یو مسلمان په فضا کې د قرآن تلاوت وکړ. وای کله چې عبدالاحد مومند په فضا کې و د مور یې ډیر په ګروم و او زړه یې ډیر په کشانده و. د افغانستان د هغه وخت ولسمشر ډاکټر نجیب الله چې خبر سو نو یې دا قهرمانه مور خپل دفتر ته راوغوښتل او دواړو د عبدالاحد مومند سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. باید تاسو ته ووایم چې په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاشکې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډېره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې، شنې درې او پراخو دشتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري. ډېر محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله، زه عبدالاحد څنګه چې مخکې د پروازه مې وعده ورکړې وه، اوس هم دا وعده ورکوم چې موږ به دا د شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره سر ته ورسوو او آماده یې چې لا اضافه که نور کوم پروګرامونه وي موږ چې د رادیوګرام په واسطه راکړي کولی شو هغه سر ته ورسوو. تشکر. له دې خبرو سره پښتو ژبه په دنیا کې څلرمه ژبه سوه چې په فضا کې خبرې په وسولې. په هغه وخت کې په افغانستان کې جنګونه وه. تر نیمایي وطن ټول په جنګونو کې وران سوی و. دا جنګونه د افغانانو په خپلو منځو کې وه او خپل وطن یې د نورو په خلو او اشارو خراباوه. عبدالاحد مومند له فضا څخه پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغانانو سره په سوله راوستلو کې مرسته او کومک وکړي. عبدالاحد مومند د 1950 میلادي کال د نومبر پر اوله د غزني ولایت د اندړو ولسوالي په سردي کلي کې زیږېدلی دی. لومړنۍ زده کړې د سردي کلي په ښوونځي کې کړي دي او وروسته یې په تدریج یعنی قدم پر قدم په سلطان شهاب الدین لیسا، حبیبیه لیسا، د کابل په پولی تخنیک انسټیټیوټ کې او په آخر کې په شوروي اتحاد کې خپلې لوړې زده کړې پای ته ورسولې او یو بهترین پیلوټ ځینې جوړ سو. خو دا زده کړې
د فضانوردۍ لپاره کافي نه وې. نو عبدالاحد مومند د نورو مسلکي زده کړو لپاره د یوکراین د کیف په ښار کې د یوري ګاګارین فوځي هوایي اکاډمۍ ته واستول سو. هلته یې تر 1980 کال پورې زده کړې وکړې او په همدې کال کې یې د څو نورو افغان پیلوټانو سره چې په هغو کې محمد دوران هم شامل و د فضانوردۍ لپاره امتحانونه او معاینات وکړل چې په آخر کې په 400 نفرو کې په بریالیتوب کامیاب سو. تاسو پوهیږئ فضا ته د افغان او روسانو و دې ګډ سفر ته اول محمد دوران انتخاب و، خو کله چې د محمد دوران د معایناتو نتیجه راغله نو معلومه سوه چې محمد دوران اپنډکس دی او هغه و چې د دوران پر ځای عبدالاحد مومند انتخاب کړل سو. عبدالاحد مومند د 1988 کال د سپټمبر پر 9 په سویوز TM-5 فضایي راکټ کې له ولادیمیر لایاخوف سره بیرته مځکې ته راکښته سو. کله چې عبدالاحد مومند ګران وطن افغانستان ته راورسېد نو ډیرو وطنوالو یې تود هرکلی وکړ او بیخي ډیر خلک یې ښه راغلي ته سړکانو ته راوتلي وه. شهید ولسمشر ډاکټر نجیب الله عبدالاحد مومند ته د ملي اتل لقب ورکړ او شوروي اتحاد هم خپل قهرمان وباله. فضا ته د دې پروګرام نوم انټرکازموس و. دا پروګرام شوروي اتحاد په فضا کې د څیړنو لپاره پیل کړی و. دا لوی افتخارات او لاسته راوړنې صرف او صرف په پوهه او تعلیم ترلاسه کېدلی سي. موږ باید تل د خپلو زده کړو په فکر کې سو او کوشش وکړو وخت ضایع نه کړو.